ارګ ته د طالبانو ځواب: له خبرو وړاندې د جګړې د ختمولو غوښتنه غیر منطقي ده. وسلوالو طالبانو پر افغان حکومت یو ځل بیا تور لګولی چې د سولې پروسه کې خنډونه جوړوي او له دې کبله په افغانستان کې د جګړې د دوام سبب کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره باید د دوحې تړون عملي شي چې دې ډلې له امریکا سره لاسلیک کړی دی. نوموړي د دې تړون عملي کېدل د جګړې کمښت او ختمېدو لپاره لاره بللې، خو وایي که څوک غواړي چې لومړی جګړه ودرېږي او بیا خبرې وشي، دا غوښتنه غیر منطقي ده. د طالبانو ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د طالبانو ډلې له تاوتریخوالي لاس په سر شي او په واقعي معنا د سولې بهیر کې برخه واخلي. ښاغلي صدیقي دغه راز ویلي و چې د طالبانو له خوا وروستی تاوتریخوالی او پر ښارونو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه او د سړک غاړې ماینونه چې خلک یې قربانیان دي او پر دولتي کارکوونکو بریدونه د نړیوالې ټولنې او خلکو هغه هیواد ته د زیان رسوي چې د خبرو د پیل او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې ظاهري همدا څرګندونې ته ځواب ویلی پر ټویټر د پیغامونو وروستۍ لړۍ کې له دواړو لورو د بندیانو د خلاصون بهیر پر ژر بشپړېدو ټینګار کړی او دې بهیر تکمیل یې د ستونزو د حل واقعي لاره او منطقي دریځ بللی. ښاغلی مجاهد په نامستقیم ډول د افغان دولت هغه دریځ ته اشاره کړې چې د جګړې د پای ته رسولو او د اوربند په اړه یې لري او تورې لګولی چې ګواکې هغه لوري چې جګړې نه غواړي نو ولې د خبرو د پیل په لاره کې خنډونه رامنځته کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه کې ویل شوي وو چې د افغان ترمنځ د خبرو له پیل وړاندې په افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1000 تنه زندانیان خوشي کوي. افغان دولت تر اوسه څه د پاسه 4000 طالب زندانیان خوشي کړي او طالبان هم وایي چې شاوخوا 250 دولتي زندانیان خوشي کړي دي. دې لړکې پرون طالبانو وویل چې په غور ولایت کې د حکومت اړوند 18 زندانیان آزاد کړي دي، خو افغان دولت وایي د طالبانو لخوا د ورکړل شویو 15,000 کسانو نوملړ کې نږدې 600 زندانیان نه خوشي کوي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.